خالي د ګوره ها دا اکسل مونږ ته کولاو دي ته دا کوم اولنې دا وینډو نه ده دغه دوه قسمه وینډوګان دي یو ویلکم وینډو دا یو بیا دنه د کار وینډو ده نو ویلکم وینډو مونږ دې ته ویلې شو کله چې اکسل شیټ کولاو شي زمونږ دلته کې تاسو کوي خو شي نو دلته موږ لږ انفارمیشن دی انفو وته لیکلي ده خلې د سبا والی سره دي دا به موږ دا سم نه کولاو که صحیح ده دلته به راشو دلته به EXCEL چې په دې وینډو یې پوهیږي که نه اوس دلته کې ډایرکټ دا مونږ ته دا وینډو کولاو شوي ده که نه مونږ له اول دا پېژندل پکار چې په دې باندې مخامخ دي څه لکه هسې نه چې اوس تا کار شروع کړی چې ودان خان کار شروع کړی دی زه د ټلیفون وکړم چې جلدي چلو کا ودان خانه چې ته به هغه شیټ نمبر 3 ته لاړ شه د هغې هغه پلانې سیل دی نو فارموله ټیپ ته به لاړ شي نو د الیمنټ ګروپ نه به هغې الیمنټ برابر کړي نو اوس دا تا ته نه دي معلوم ته به یې چې خدای پاکه داسې چلو دې څه وایي خیالي دی لیونی شوی دی کو صحیح ده که نه نو هغه خبره به څنګه अब موږ څنګه کوو چې موږ داسې موږ ته معلومي دې ته انټرفیس وایي یا ورته وینډو وایي صحیح ده مخامخ چې موږ ته دا د ایکسل وینډو کولاو ده اوس خلک وایي لکه وینډو 7 یا وینډو 10 د هغې مطلب څه دی دا کوم ځای کې چې موږ ته کولاو دی دا ډیسکټاپ دا وینډو د وینډو ډیسکټاپ موږ ته ښکاري نو په دې ټایم کې دا وینډو 10 ده خو چې ما دا ایکسل لغه کو ایکسټروډ ټو اپ مې کو یا میکسیمایز مې کو نو دې ته اوس څه وایي نو د ایکسل وینډو ده ښه اوس په وینډو 10 کې دننه د ایکسل وینډو کولاو شوي ده نو دې ته موږ انټرفیس وایو صحیح شو که نه دې خوا ته ګوره ښه دا ځای نه دا دې ته وایي کویک اکسس ټول بار دې ځای کې اوس کویک اکسس ټول بار څه ته وایي لکه کم کمانډونه چې زیات استعمالي که نه او هغه زمونږ د پونچ نه لري مونږ هغې ته اکسس نه شو کولی زر اکسس ورته نه شو کولی یا مونږ ځو فارموله ټیپ ته ځو بیا هلته کې ځان یو کلیک کوو نو مونږ هغه کمانډ چې د کویک اکسس ټول بار ته ځان لپاره لنډو راوستی شو نو کم چې پکې زیات یوز کېږي که نه چې هغه پکې د مخکې نه پراته دي زیات پکې څه یوز کېږي سیو دی پکې انډو دی پکې ریډو دی پکې او نیو دی پکې نو اوس په دې کې اوس بل یو څیز هم ډېر زیات یوز کېږي اوپن یو فایل زه اوپن کوم نو هغه اوپن د موږ دلته کې راغستی دی اوپن دا اوپن اوس دلته کې راغی نو اوس به موږ په فایل ته به نه ځو چې فایل ته به لاړ شو په اوپن به کلیک کوو نه موږ به کویک اکسس ټول بار ته دلته کې د دې ځای کې نه کویک اکسس کولی شو دې ته دې خوا ګوره ها دلته لیکلی بوک 2 او لیکلی دی ایکسل د دې مطلب دا چې دا فایل په څه نوم سیو نه دی نو که دی چې دغې سیو کېدو نو دی په بوک 2 باندې سیو کېږي دا به یې نه وي نو موږ ته وایي نه موږ دا فایل سیو کوو دا فایل د ډیفالټ نوم د ده څه دی دا د چوز لوکیشن څه دی نو دلته کې ډاکومنټ ورکړی دی ون ډرایو چې دی که نه دا آنلاین دغه دی ښه سټوریج دی ون ډرایو نو په دې کې زما اکاونټ دی نو ځکه دی هغه ځای کې دی ځي نو زه مور اپشن ته لاړ شم په مور اپشن کې به ورته ځان له په سیسټم کې یو لوکیشن ښیم ښه براوز به کومه ځان له به لوکیشن ورکړم فار ایګزامپل دلته کې رالم ډي ته دلته کې یو فولډر ته رالم هغې کې ما څه ولیکو نیو فولډر داسې هم جوړېږي که نه رایټ مې کلیک کو نیو فولډر ته رالم او په فولډر مې کلیک کو په بل کنټرول شفټ او ان او کنټرول پلس شفټ پلس ان صحیح ده دا به ستا سره دغه کېږي اوس پسې چلو کې ګوره دلته کې رینیم لیکلی دی که نه لکه موږ یې رینیم کولی شو موږ ورته ولیکو چې ودان خان ورته ولیکو صحیح ده اوس ما ورته نوم ونه لیکو دی په هغه نیو فولډر باندې سیو شو اوس به څه کوم په دې به رایټ کلیک کوم او رینیم نو اوس خو موږ هغه لیول ته نه یو رارسېدلي که نو اوس زموږ لیول زیات مخکې تللی دی نو موږ پکار چې ایډوانس کار نه په دې نیو باندې به کلیک کوم او F2 بټن به پریس کوم صحیح شو نو دوه کمانډونه شو ښه کنټرول شفټ او ان باندې په هر ځای کې نیو فولډر جوړېږي او هر یو فایل به رینیم کېږي ښه یوازې فولډر نو هغه که پکچر فایل یا مووي فایل هر څه به دغه کېږي صحیح ده نو دلته موږ څه ولیکو موږ ورته ولیکو چې دا زموږ فولډر دی موږ ورته
صحیح شو موږ ولیکو سپتمبر څه شي 2019 دغه زموږ سره سره دا زموږ سره د موږ وسته شو موږ انټرفیس سټډي کوو صحیح ده کنه انټرفیس باندې زموږ کار دی یا اکسل دته وینډو هم مونږ ویل اوس دا یاد ساته دي نه دا سړي کړی دی اکسل ورک بک په کم فایل باندې سیو کیږي په ایکس ال اس ایکس باندې صحیح ده دا د فایل فارمیټ دی ښه اوس کله چل شوی تاسو سره میسافیس نه دی انسټال او تاسو یو مرګري دغه راوړو فایل لاوړو چیرې ته دا فایل اوپن کړه بدی که ما کار کړی دی خو هغه نه اوپن کیږي چې ته د دې سی وګوري ایکسټنشن دی ته ایکسټنشن وایي صحیح ده ها ایکس ال اس ایکس دی کړه ټیک شو دا سره هم ایکسل نه دی انسټال او زما سره هم نه دی انسټال بیا به چل کې ام اس افیس به بیا انسټال یې صحیح ده دا فایل به اول اوپن کیږي ها د سره نه انسټال نو څه کوي او هغه ته نه اوپن کیږي یا ال د انسټال له تعالی راولي کو چې کار به کوي ته تراله ډبل دی کلیک کو هغه ته چې اوپن وي دی یا دا اپ چې نه دی انسټال یا ادر اپ نو ته چې د دې ایکسټنشن ته وګورې چې ښه بس شو پوه شو دا خو ایکسل فایل دی ټیک ده اوس دلته وګوره باندې باندې کلیک کوی نه صحیح ده نو په دې کې اکثر د خلکو سره دا زموږ سره کم یو ورجن انسټال لیدا ام اس افیس 2016 اوس دا فایل ته وړي یو کسر 2003 یا 97 ایکسل وسره انسټال دی نو ته بیا دا په هغه فایل باندې سیو کې داغه په نمبر لکه 2003 په 2003 باندې ټیک شو په 2016 باندې شي په 2016 نو و 16 سره نه دلته په 16 باندې سیو شو کنه نو هلته کې ایکسل 97 او 2003 دی او څه دی ایکس ال ا اوس هلته کې د دې بدغه بدل لینی ایکسټنشن یې بدل لې نو اکثر به دې کې میسنګ راځي یا ډیټا مس کیږي صحیح ده نو خبره ده چې تا ول هغه ته وایي چې یاره ته ایکسل 2003 یا 2007 انسټال کا دا فایل کې مسلې ناراضي ښه نو موږ بس په دې کې سره الو انټایر ورک بک چې دی بس دا ټیک دی هم به دا راوړل دی ادا په دې نوم باندې سیو کیږي ښه سیو اوس دې سیو از کوما مطلب بل نوم باندې سیو از کوما دا شته فایل ګورم چې دې سره ایکسټنشن سره راغلی دی وګوره صحیح ده او د دې موډیفیکیشن ډیټ څه دی 15 سپتمبر مطلب دا دی چې تعالی یو کس فایل لاوړي یا ته د کار والا کړی چې لکه دا کار وکړه ته په دې ورځ وکړه صحیح ده او هغه کار ونه کی یا ته وایي چې یاره ما خو هغه کار چې دی نو 3 ورځې مخکې کړی دی خو فایل مې درلیږلی نه دروغ به د دې ځای نه معلومېږي ښه صحیح ده ټیمر څه فکس دي او ټیمر څه فکس دي نو ته به وایې چې صحیح شو ته بیا راشه زه به تا پوه کړم دروغ دې راته ویلي دي دروغجنه صحیح ده که نه موډیفیکیشن ډیټ پیدا وي ښه فایل چې کله اوپن شوی دی نو به دې تر دا موږ څه کوو سیو به وي اوس دلته کې د دې سره سیو تمنیل دلته کې راغلی تمبنیل دې ته وایي که نه صحیح ده مطلب دا چې مونږ کم کار کړی دی نو په کار ده چې هغه مونږ ته دا فایل نه دی کله زه دې فولډر ته لاړ شم نو چې ما ته پکې ښکاري چې تمنیل راته ښکاري صحیح ده نو تمنیل ورسره ښه دی دا مونږ څه کوو سیو دی په دې وایي انټرفیس اور ایکسل وینډو الریډي ایگزیسټ یو پیدا سیو کړی په دې باندې لپاسه سیو کې ډو یو وانټ ټو ریپلیس اټ لپاسه به سیو او ریپلیس کوم په یس صحیح شو نو دلته کې چې موږ دا فایل کوم ځای کې سیو دی موږ بس هغه ډسټنس ته ځو دلته کویک ایکسس د نوي وینډوګانو کې دا فایده ده صحیح ده چې کویک ایکسس راغلی لکه موږ چې اوس کم کار کړی دی په لنډو باندې ما په دې فایل کې ما کار کړی نو دلته کې ما ته څه راغلی آی دی راغلی تمنیل یې راته شو کړی ګوره ډي ام سی راته تمنیل نه دی شو کړی ولې دا ته ما نه دي ویلي چې ته ما ته تمنیل شو کړه اوس دا فایل پروت کوم ځای دی رایټ به پې کلیک کړي او دلته به راشي یې څه لیکلی اوپن فایل لوکیشن هغه ځای کې ته راغی په کوم ځای کې چې موږ سیو کړی وو ښه ګورئ دلته کې زه کنټرول بټن ما کلیک پریس ونیوه او سکرال بټن مې څه کړه اپ ډاون مې کړه ګوره هې تمنیل ته واوړېدو خیال دا یوازې دلته کې نه دی دا زه ډیسکټاپ ته زه رالم کنټرول بټن مې پریس نیولی ده او سکرال بټن نه دی دا زه اپ ډاون کوم ګوره ته هینې آیکن کې دغه کېږي ریسایز کېږي هم به یې واو
دا د کنټرول بټن سره کېږي ښه څومره غټ پکار وي دونه خو دونه تاجت نه وي نو صحیح ده صحیح ده دا به زه څه کړم فایلونه سیوا دي نو ځکه داسې په قلاره قلاره کېږي دا ټول فایل نه راځي دا به سارټ بای آیټم ټایپ پې کېږي ښه مونږ به ایکسل شیټ کې روان یو او د هغې دې ځګې ته راورسېدو اوس کوم فایل چې مونږ سیو کړی دی بوک ټو یې لیکلی و مخکې اوس یې لیکلی زمونږ هغه فایل لیکلی ښه او ایکسټنشن ریپلیس نه یا سیو یو کو خیر ډایرکټ راځي دلته ښه او د ایکسل مطلب د پروګرام چې دی نو هغه ایکسل کولاو دی صحیح ده اوس دلته کې دا زما آی ډي ده په هغې باندې مایکروسافټ آی ډي ده وایي باندې زما بر سټوریج هم دی صحیح دی که نه آنلاین او آنلاین سټوریج دی نو دا د هغې دپاره مونږ د اکاونټ رخ کړی دی ښه ته هم رغولی شي نه نه داسې نو د دې مطلب دا دی که نه چې دلته زه ساین اکاونټ مې رخ کړی دی مطلب دا چې څه اپډیټ راځي نو هم ماته پته لګي یا زه فایل سیو کوم نو ون ډرایو ورته وایي په هغې کې سیو کېږي نو د دنیا په هر ګوټ کې زه کښېنم ایم ایس افیس ما انسټال کړو دلته ساین ان شوم نو زه به خپل فایل چې دی نو هغه به اوپن کولی شم دې ته څه وایي ریبن یا ډسپلی اپشن په دې باندې څه چل کېږي اکثر د خلکو سره کار سیوایي که نه دلته یا ورسره لیپټاپ یا ورسره سکرین ورکوټئ نو هغه له سپیس سیوا به کاري دا چې دا دغه ورته دا کوم ایریا مونږ ته ښکاري که نه سپریډ شیټ ته چې دا ورته څه ښکاري په فول سکرین باندې ښکاري نو دی دلته کې راشي دا کلیک کیې اټو هایډ ریبن دې ته ریبن وایي ښه دا ځای نه دی دا دې ته ریبن وایي دا به زه ته هایډ یې نو زه چې دا کله دا ماوس بره راولم په دې باندې اټو هایډ نه به نښه لرګم څه چل به وکړم شو ټیبس نو صرف به ما ته هغه ټیبس کولاو شي دې ته څه وایي بیا به زه دلته کې راشم او زه ته چې شو ټیبس خو کمانډ ورسره وښیه هر څه ورسره نو تا ته اوس پته ولګېږي چې دا دې ته ټیبس وایي او دې ته څه وایي کمانډ خو دا پته ته نه لګېږي چې دا لاندې نومونه چې ورته لیکلي د دې څه مطلب دی دا یې فانټ الاینمنټ نمبر سټایل ټیک دا هغه دا هغې چینجز دی خو دلته کې ورته څه وایي ټیک شو نو دلته کې فانټ الاینمنټ نمبر د دې مطلب دی ګروپ لکه زه ستا ته کار حواله کوم فار ایگزامپل چې لکه ودان خانه داسې چل وکړه چې دا خپل نوم چې دی د دې دا به ته واړې ټایم نیو رومن ده د دې فانټ سټایل به څه ته واړې ټایم نیو رومن ته به واړې نو ته بیا ماته چې دا به کوم ځای کې نو زه ورته چې هوم ټیب ته ولاړ شي په فانټ ګروپ کې او هلته به فانټ سټایل ته لاړ شي دا فانټ سټایل نو تا ته اوس پته ولګي چې زه یو لوکیشن ته ځم ما ته به اوس پته ولګي صحیح دی که نه دا لوکیشن دی ښه نو ټیبو کمانډز او دا لاندې څه دي ګروپ دي دا څه دی دلته کې اوس راغلم دلته کې زموږ سره دا سیل آیډنټیفیکیشن دی صحیح سیل آی ډي سیل دې ته خو دا خو موږ ته پته چې اے بي سي دا زموږ سره کالمونه دي سی او 6 تاسو کلیک کړی دی او بدریم پغم رو کې سی کالم دی صحیح دی که نه نو دې ته څه وایي کالم او دا زموږ سره څه دي روګانې دي نو په دې روګانو کې بیا دا سیلونه دي نو زه په کوم سیل کې ولاړ یم مخکې به دا نه خو صحیح زه په جی 16 کې ولاړ یم اوس که زه ډېر لرې لاړ شم ما ته به څه مسله نه وي په زه په آر 60 کې ولاړ یم نو زه چې فارموله ورکوم نو ما ته به اساني صحیح اف اف ایکس مطلب دا چې دا زموږ سره فارموله بار دی څه دی فارموله بار دی ښه انټر کېږي کینسل کېږي نو دلته فارموله بار کې اکثر داسې چل شوي چې فارموله خو ډېره زیاته اوږده وي که نه لکه زه اوس دا د ګریډ فارموله لګوم چې از ایکول ټو اف سی 5 لیس دین 60 نو بیا به زه کام ورکړم نو زه ورته وایم چې دا به د څه برابري دا به د بي ګریډ برابري او دا فارموله ور رواني ځکه چې دا خو د 90 د 100 نه په کته باندې به حسابونه کړي نو هغه دلته کې بیا په دې کې ډېره زیاته مشکل دی صحیح ده په دې سیل کې نو خلک په کوم ځای کې لیکي مطلب دا چې زه په دې سیل کې ولاړ یم په ډي 11 کې ولاړ یم
خو دلته چې کومه فارموله لیکل کېږي نو هغه به د D11 دپاره حسابېږي صحیح ده جدا جدا باندې حسابېږي لکه بل ځای کې دپاره نه د دې لوکیشن دپاره صحیح ده دا زموږ سره سپریډ شیټ ایریا د کالمونه دي روګانې دي او سیلونه دي صحیح ده دلته کې شیټونه دلته کې د یو بل سره شیټونه خلک لینک کوي ښه شیټس لینک کوي صحیح ده لکه مطلب دا چې دلته کې لیکلي کوانټیټي په بل ځای کې لیکلي ریټس په بل ځای کې که نه نو دا شیټ 1 موږ دلته کې دې ته څه ووایو موږ څه کار کوو په دې شیټ کې اوس دلته کې ګوره F2 بټن کار نه کوي ښه دا فنکشن کیز دي دا څه دي فنکشن کیز دي نه F2 اوس دا وایي دا فنکشن کی دي که نه په دې لیپټاپ کې دلته کې یو دغه لیکلی دی هلته کې هم یو بلو کلر کې الټو وینډو کنټرول سره یو FN بټن لیدلی دی چېرته په دې کیبورډ کې FN بټن هغې کې دلته کې اودي لیکایي کړي یې مطلب دا د هغې بټنو دپاره به ته خامخا فنکشن کی به پرېس کوې نو هلو به هغه بټن یې کار کوي او به ته بیا به لیپټاپ کې وینې ځه ښه صحیح شو نو موږ چېرته کې رالو شیټ ته شیټ به موږ څه کړو رینیم به کړو دا شیټ زموږ د څه دی دا د DMC دی دلته کې څه دی رینیم کې دا زموږ سره دی سټوډنټ ډیټیل دی ټیک شو نو دلته کې بیا زه راشم دلته کې لیکلی ټیپ کلر دا کلر ورکړم او راشم دا کلر ورکړم ټیک شو که نه دا سکرال بار دی دا ورټیکل دی او دا څه دی هاریزنټل دی نو چې کله سره دا موس موجود دی د دې کار پکې نه پیښېږي صحیح ده دا به د کوم ځای کې دپاره کېږي نه هغې دپاره دا دی که نه کته روان نه یم ببر روان یم اوس په داسې څنګه ځم دا به پریس کمې دا سکرال بټن نه دی ما څه کړه پریس مې نیولې ده ښه دې طرف ته راځم یا بره ځم یا کته ځم یا دې خوا راځم صحیح ده ټیک شو د سکرال بټن پکې دا کار دی دا د لیپټاپ دپاره یوز کېږي ها لیپټاپ کې سکرال بټن دی او نو ته به بیا هلته کې راځي نو اسیس باندې به را روانې او دا به کته به راکېدي سي نو دا به کې دې دپاره نو ښه دا زموږ سره څه دی لیاوټ دا لیاوټ دی ښه دا نارمل دی دا زموږ سره پیج لیاوټس دی او دا څه دی دا زموږ سره پیج لیاوټ کې هم دلته کې موجود دی ښه په پیج لیاوټ کې زموږ سره مونږ په کوم ځای کې ولاړ یو دلته وګورئ پیج لیاوټ داسې دی مطلب دا دی چې مونږ ته مونږ چې کوم پیج سلیکټ کړی زموږ دا په دې پرنټر کې دننه کوم پیجونه دا یو پرنټر چې دی HP 1160 دی A4 سایز او لیګل سایز په دې باندې دغه پرنټ کېږي او په دې کې بیا بل پرنټر یې په هغې باندې A3 پاڼه پرنټ کېږي هغه ډېره غټه هغه د A4 ډبل یې لکه 2 A4 پاڼې بیا به کې A2 نو لکه 2 A3 پاڼې نور غټ شو بیا به کې A1 بیا شاته نور نشته صحیح ده او بیا ډبل کې نو شاته ما به دې څه کمپلین کې لیدلي مو دا ګرین پیج نه چلاو دي دا ناسي هغه هم دا به شي یو خو دې چې چلی چې دا وګوره ته هغه چې ټایپینګ کوي په خپل پرنټر په خپل ټایپینګ ها ټایپ رائټر هغه ته ګرین پیج هغه ټایپ رائټر دی یو خدا دې موږ ته دې ته موږ دا کلر پاڼې می خو دې شو کلر پرنټینګ دې کېږي صحیح ده په دې کې څه باندې پوه شوې که نه دا پیج لیاوټ دی او دا زموږ سره ویب لیاوټ دی یا پیج بریک پریویو ده زموږ سره چې ستا دا کم ډاکومنټس چې دي دا به څنګه پرنټ کېږي ښه موږ به نارمل دره شو ځکه چې موږ به دلته کې کار کوو څه پوه شوې پې داسې چل به ته بیا وکړې که نه او چې دا د دې ګوتو نه تېر شو که نه لکه دا اوس چې ما څه وي صحیح ته به اوس هلته کې لاړ شي دا مونږ چې کوم کلاس هلو دا خو لګیا دی ریکارډ کېږي که نه دا ته به څه مسله نه وي نو ته به دې نه راوالې چې دغه زموږ سره کویک ایکسس ټول بار دی نو ستا دا ګوتې چې به وچلېدې نو دا ذهن ته لاړ یا د ذهن نه تا خبر راوویسته او دلته کې دې ولیکل نو دا تا ته څه شوه پخه شوه مضبوطه شوه دا ستا نه چېرته هم نه شي هېرېدی خو که چې تا داسې ووي چې زه بې پوه شوم چې ته بې پوه شوې بیا ښه او دا بیا تا نه بیا بهر چاته چې زه په دې باندې پوهېږم او هلته چې بیا پریکټیکل کار راشي بیا به مصیبت شي نو دا به دې باندې به فول اوبو راحاصلولي ښه لیکل به ځان لکې خپله ژبه کې
په اردو کې لیکه پښتو کې انګریزي کې چې بس کې لیکي صحیح ده هندس پته یالي نو دا موږ څومره کار وکړو په دې باندې ته پوه شوې کنه ها بس ګزتا ته مې چې دا د دې بزستانه تاسو کوم نو ته ما ته دا څنګه وې اسونه کار چې موږ وکړو اول به تا ځان د لیکي صحیح ده کنه تا به ځان د لیکلي نو بیا به ته د راشه ماته به وې شي یاره دادی شو دادی ټول اهم ترين څه څه د انټرفیس سټډي کول دی ګوره ځکه چې ته یو کمانډ لذي خو چې دا د پته یې کنه زه ته مې چیرې په فارمولا ټیپ کې مونږه فارمولې ته زو الته کې به مکس فارمولا دا چې زدي سوي مونږ ته د ستا په ذهن کې په خپل خبره جوړیږي چې او دې بس دلته کلیک کې بیا بل کلیک کې بیا دلته راځي ستا ذهن مې کلیږي نو پوره ده صحیح ده کنه لاړ شم بس ما ته خو پته نشته چې تاسو نه او صحیح ده حالته کمپیوټر ته کېنه بس دا موبایل ته مو ودیګه ها ان شاء الله نور سبا به د خیر سبا دې سپریډ شیټ باندې مونږ کار شروع چې دې بسنګ دي خبق لاره خاصه سره سم ټیم د سره شته خیر سره په نن ورځ کې دا مونږه ارسب مونږ مکمل کړی